د پاکستان پر وړاندې غچ اخیستونکي عملیات. تېره شپه د اسلامي امارت ځواکونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې وروسته له هغه غچ اخیستونکي عملیات پیل کړل چې 15 ورځې وړاندې پاکستاني جټ الوتکو د ننګرهار په بېسودو ولسوالۍ کې د یو ملکي کس کورنۍ بمبار کړه. نور هغې نه مخکې 3 ورځې وشو د شمشاد دا پلو نو زه خپله ساحه کې وم چې بېرته راغلم واپس خپل ځای مې هغه کړه د دوکانونه ماکونه مې څه بند کړه بس غوبل جوړ شو بس نه راخوځه ټول راووته چې کله جنګ شروع شو اخري جنګ کې بس موږ خپه کړو ویسته را روان موږ ماشومان چې ایستله بس ګولۍ راولګېدې وروره بس ته له ما تښته او زه له تا تښته ماشومان پاتې او چا په غېږ او چا په لاس ټوله شپه هم دا خوړ راووایو بس دلته چې راووتلو دلته سوزکو کې وختو چا نه زنانه ورکې او چا نه ماشومان ورک اوسه پورې لا ټول ورک دي. دا غچ اخیستونکي عملیات تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېدل او ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قل اردو مسؤلین د پاکستاني پوځي رژیم له لوري د شهیدانو د کورنۍ ژوندي پاتې شوو غړو ته د غچ اخیستنې بریالۍ او عملیاتو مبارکۍ په موخه ورغلل. د شپې چې کله دغه پیښه راله زموږ یې ټول کور تباه وباه کو لوټې کو او د طالبانو نه دغه ډیره مننه چې زمونږ دغه بدل زر تر زره په 15 ورځو کې واغستو. اوس خوشحاله شوم مخکې خپه وم زما د ورونو د طالبانو بدل واغست. ورته مهال ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قل اردو مسؤلین وایي د غچ اخیستونکو عملیاتو په پایله کې شاوخوا 140 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 14 امنیتي پوستې ور ویجاړې کړي دي. منګه هر گاونډی چې ټولو ته مو دا پیغام دی چې افغانان دا غیرتي قوم دی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې په خاوره باندې څوک تیری او تجاوز وکړي. په همدې اساس باندې په همدغه جمعې شپه ده چې تاسو ته معلومیږي د شپې کې د قل اردو رهبرۍ له طرف نه موږ ته هدایت وسو چې تاسو هغه کور ته ورسئ چې د کوم کور په مناسبت باندې موږ دغه انتقامي عملیات برابر کړي وو. زموږ سلام ورته ووایي مبارکي ورته ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د نن ورځې تر پایه پورې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ډیورن کرښې ته څیرمه د اسلامي امارت ځواکونو او پاکستاني پوځي رژیم ملیشو ترمنځ په وقفه‌ایي ډول نښتې روانې وې.